تازه ډیورند کرښې ته تازه نفسې ځواکونه استول کیږي. دا چې ولې پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. پکتیا کې د 203 منصوري سرحدي قل اردو قوماندان ویلي چې ډیورند فرضي کرښې تر څیرمه ځواکونه ځای پر ځای کوي. بلال د یو شمېر سرتیرو د فراغت مراسمو ته په وینا کې ویلي چې تازه فارغ شوي سرتیري به ډیورند فرضي کرښې تر څیرمه ځای پر ځای شي څو افغان خاورې ته د متوجه ګواښونو مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د دغې قل اردو یو بل لوړپوړي چارواکي اسد ویلي چې اسلامي امارت هیڅ چاته د نورو پر ضد افغان خاورې کارولو اجازه نه ورکوي او دغه راز به هیڅ هیواد ته افغان پولې تر څیرمه د نظامي منارونو ترسره کولو اجازه هم ورنه کړي. هغه ټینګار کړی دی چې دوی له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې اړیکې غواړي خو د هیواد په کورنیو چارو کې د لاس وهنه نشي زغملی. نوموړي دغه راز ټینګار کړی دی چې که چیرته افغانستان د کوم هیواد له لورې وګواښل شي نو دوی به یې هم پر وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.